رب العالمین یو څو څیزونه په انسان باندې فرض کړي دي چې انسان به خامخا هغه کار کوي، کوي نه که نو دی به د الله مجرمي. یو په هغې کې زکات دی. عموماً په دې میاشت کې د ازبرګه میاشت کې خلک زکات غواړي او خلک زکات ورکوي، نو په دې نسبت باندې د زکات د بیان درته کوم. څرنګه چې مونځ فرض دی، که چاونکه غاړه بنده ده الله به دې تپوس کوي، او روژه چې څنګه فرض ده که چاونه نیوله د الله مجرم دی، خلک ورته روژه خور وایي. مونځ چې نه کوي بېلمازه ورته وایي. دغه رنګې زکات چې په کوم مسلمان باندې فرض دی، دی به خامخا زکات ورکوي، او که زکات یې ورنکړه د الله مجرم دی، خلاصې نشته، خامخا به الله دله سزا ورکوي. یو خو د الله رحم هغه جدا خبره ده، خو د قانون او د قاعدې مطابق باندې دی به خامخا د رب العالمین د سزا لاندې راځي. زکات لکه د مانځه غوندې اهمیت لري. مونځ د بدن عبادت دی او زکات د مال. رب العالمین په قرآن شریف کې 22 کرته زکات او مونځ یو ځای ذکر کړي دي. اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، بیا وایي اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. 22 کرته یو ظلم نه چې ای بندګانو د مونځ پابندي وکړئ او په مال کې د الله حق ورکړئ چې هغې ته زکات وایي. د نبی علیه السلام مبارک د مدینې د هجرت نه مخکې زکات فرض شوی و. مدینې ته لا حضور پاک هجرت نو کړی چې د زکات فرضیت راغلی و، خو د زکات مسایل دا لا نو راغلی چې زکات به چاله ورکې، په څومره مال کې به زکات ورکې، او طریقه به څنګه یې د ورکولو. دا چې کله نبی علیه السلام مبارک مدینې شریفې ته هجرت وکړو، نو د هجرت په 2م کال باندې د هغې مصارف چې چاله به ورکې چاله به نه ورکې، د هغې نصاب چې څومره مال کې به زکات ورکې څومره مال کې به نه ورکې، ګډو کې به څومره ورکې، چیلو کې به څومره ورکې، اوښانو کې به څومره ورکې، او دارنګې نغد مال کې او په ځمکو کې به څومره ورکې. دا د هجرت په 2م کال باندې دا تفصیلات رالل. رسول الله مبارک صحابو ته وورول او صحابو په فوراً عمل شروع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زکات پل دی، پل دی اسلام او د جنت پل دی. لکه څنګه یو سړی په پل پورې وځي او که پل نه نو دی تلی نشي، دغه رنګې چې زکات ته ورکړه نو ته پل صراط باندې نیغ به جنت ته ځې، که زکات ته ورنکړه نو په پل صراط تلل دې نشته، لاندې دوزخ کې به پرېوځې. بله لار جنت ته شته نه بغیر د پل نه، د صراط نه بله لار نشته دی، د جهنم د پاسه دا پول دی. نو که دې ورکه خو پورې به وځې، که دې ورنکړه نو بیا به دوزخ ته ځې. 2م حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرمایي چې زکات سره به دې مال پاک شي، او که زکات دې ورنکړه نو مال به دې پلید پاتې. خرونو مثال یې داسې دی لکه یو ډیګی ده یا یو کولر دی، په هغې کې اوبه پرتې دي ستا د څښو، او هغې کې یو لوټه پلیتې اوبه ور واچولې، 10 لوټې پکې پاکې دي او یو لوټه دې پلیته ور واچوله، ټولې پلیتې شوې. یا یو ډیګی ده، په هغې کې 15,000 بورقې اوبه پاکې دي، یو بورقه دې پلیته ور واچوله، ټولې پلیتې شوې. بیا د څښو قابلې نه، خېټه بدله خرابوي، وجود ته بدله نقصان درکوي. یا مثلا په دې ګاډي کې خلک پټرول اچوي، نو چې صفا پټرول دا ګاډي پې ځي، خو که دې پټرولو سره دی یو لوټه د خاورو تیل ور واچول، 20 لیټره د پټرول ور واچول، او یو لوټه دې پکې د خاورو تیل یو به دې پکې ور واچولې، او یا دې پکې مثلا شات ور واچول ځه یو لوټه، نو دا ګاډي بیا سفر نه کوي، ډر ډر به کوي، هلته به نقصان به ولاړي، مشدري به هم خرابوي. ملاوټ پکې راغی. کوم څیز باندې چې ګاډي چلیږي هغه شی د ګندک هغه دې خراب کړو. دغه رنګې زمونږ د انسان او زمونږ د مسلمان دین دا په دې عباداتو چلیږي، نو تا هغه عبادات ګنده کړل،
تا هغه مال خراب که مال دې پاک نه که. رسول الله مبارک فرمایي چې زکات دې ورکه باقي مال دې پاک پاتې شو، چې ور دې نه که باقي مال دې پلید پاتې شو. او یو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ کم انسان چې په خپل مال کې زکات نه ورکوي، د دې نه به الله یو اجدها جوړه کړي. داسې اجدها به ترې جوړه کړي چې په دې سر باندې به دلته دوه داغی د هیبت شکل به وي، لکه څلور سترګې به ښکاري، او سر به گنجي وي، گنجې د هیبت لپاره چې دا په انسان هیبت راولي. او دا اجدها به دله په دې غاړه کې ورواچي. او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی دا دواړه دا وښکي نه دي، په دې به له چکونه لګوي. دې وښکي له به هم ټک ورکوي او دې وښکي له به هم ټک ورکوي، دې غاړه کې پرته ده، خبرې به ورسره لابیلې کوي. څه به وایي؟ انا مالوکا، زه ستا مال یم، انا کنزوکا، زه ستا خزانه یم. هغه مال او خزانه چې زه دې جمع کولم اوس ټینګ شه راته، زکات دې نه ورکو په ما کې تا زکات نه ورکو او د الله حق دې نه ورکو، نو زه هغه مال او هغه خزانه د دواړو جهانو سردار فرمایي یاخذ بلهنمته، دا دواړه وښکي به ترې نیسي او په دې به ټک ورکوي او چکونه به پرې لګوي. نو چې مارم د آخرت مار شو او د الله د عذاب مار شو، د هغې زهر به څونه خطرناکي او سوزش او توبې څومره زیات دي. مونږ خلق مال جمع کوو، د خدای حق پکې نه ورکوو. زکات د الله حق دی، دا به ورکې، دا نه ورکو. دا مال چا دپاره دا مال ګټو؟ دا د بچو دپاره، دا د نوسو دپاره. قسم دی که دا بچو نوسي دې په کار راشي، قسم دی که دا بچو نوسي او دا کلوسي دې په کار راشي، ځان له آخرت مه بربادوه. قبر کې به ضرر تا ته وي، ګروز به تاله را برولی کېږي او وښکي به ستا چیچلی کېږي. دا بچي ستا په آخرت کې نه پکارېږي. دا بچی تا را دوزخ نه او دا غمار د عذاب نه نشي بچ کولی. زمونږ د خلکو یو سوچ دی، مونږ دا وایو چې یاره دا زکات او دا مال ما ورکه، مونږ ته اصل کې جنت رستو دی او خدای مونږ ته رستو دی او دنیا راته مخکې ده. بس مونږ الله نه خوشحاله و، بچی خوشحاله. که دا زکات ورکم دا بچی به مې نار شي، که دا زکات ورکم دا ښځه به مې ناره شي. هلکه الله خوشحاله شو، د الله رسول خوشحاله شو، خدای او رسول خوشحاله کا. نو مال او دولت چابیانې خو الله او د الله پروردګار سره دي، الله سره دي. تا به خدای چرم غریب نه کې، ونه به د خدای پاک فقیر کې، ونه به د الله ملنګ کې، دله به خدای درکوي. زکات متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي یمحق الله الربا ویربي الصدقات. وی سود چې څوک کوي د هغه مال به هلاکیږي او بربادیږي، برکت به پکې نه. زکات صدقه چې څوک ورکوي مال به زیاتېږي. مونږ وایو دا زکات هم ورکه مال کم شو، الله وی نیکبخته نه کمیږي، نه کمیږي، مال ګوره زیاتېږي. ورکه دا مال دې زیاتېږي، دا کمیږي نه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې تاسو مونږ ورته عثمان غني وایو، واقعي غني مالدارو، مال ور سره دی لیکن مال زیاتیږي. پس صدقه ورکوي، زکات ورکوي، نو مال زیاتیږي. مدینه منورې ته چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړو، صحابه ور سره لاړل، نو د مدینې اوبه مالګي وې، یو څو کویان پکې خواږو، باقي ټول کویان اوبه د مالګي وې. او هغه کم کویان چې خواږو، نو هغې کې یو کوی داسې و چې د هغې اوبه ډېرې مزېدارې وې او خلکو به ترې اوبه راوړې، خو هغه د یهودیانو د یو یهودي په قبضه کې و. نو یهودي چې به کله غوښتل نو خلکو له به یې اوبه ورکول، او چې کله به یې زړه نو اوبه به یې نه ورکول. مسلمانانو ته تکلیف و. هغه باغ اوس هم شته، بیر رومه ورته وایي. د مسجد قبلتین سره داسې خوا کې یو باغچه ده او په هغې مزرعه ده، باغچه ده، یو کجورو بوټي هم پکې دي، د انګورو هم پکې دي، هغې کې دننه هغه کوي دي. زه په خپله ورغلی یم، اوس حکومت څوک نه پرېږدي، پابندي پرې لګولې ده، خو مخکې زه ورغلی یم وردننه شوی یم، لوی کوي دي. نو یهودي چې به د چا خوا څوک بې خوښ و هغه له به یې اوبه ورکوله، چې څوک بې خوښ نه اوبه به یې نه ورکوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک به دا کوي والي
د جنت په مقابله کې الله بوله جنت ورکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه دا الله رسول دا کار به زه وکړم. لاړ هغه یهودي ته وی دا کوي را باندې خرڅ کا. هغه وی چې دا کوي خو ټول نه خرڅوم، نیم به دا باندې خرڅ کړم. پیسې اوله د ټول کوي مقرر کړی، لکه د ټول کوي چې څومره قیمت او اقمره قیمت به راکې، خو نیم د باندې خرڅوم. حضرت عثمان رضی الله عنه وی زه جنت سودا کوم، هر څو پیسې چې غواړې درکوم. ډېره ښه د نیم کوي را باندې خرڅ کا. نیم یې ترې واخېسته. چې څنګه یې نیم واخېسته، حضرت عثمان رضی الله عنه راغی نبي علیه السلام ته ویل چې صاحب نیم کوی مې واخېسته، او دا نیم کوی زما نه دی، نه زما د بچو دا د مسلمانانو دپاره صدقه دی. یهودي ته وی یو ورځ به ته اوبه راوباسې، یو ورځ به زه اوبه راوباسم. نیم ستا او نیم زما. بیا بله ورځ به زما نمبري ته به نه راځې، زه به اوبه راوباسم. ورپسې ورځ به بیا ستا نمبري، زه به نه درځم. حضرت عثمان رضی الله عنه په هغه خپله عیسه کې اعلان وکړ چې زما کومه ورځ ده نو چې څومره مسلمانان دي ټول راځئ او بغیر د پیسو نه د کوي نه اوبه وړئ. یهودي خو به خرڅولې، نو بیا به خلک د حضرت عثمان رضی الله عنه په هغه نمبر کې راتلل، اوبه به وړي او منګي او مشکونه به یې وړل. د یهودي په ورځ څوک راتلل چې د هغه کومه ورځ. یهودي وی دا څه غلطي وکړه، ما خو نیم خرڅ کړه، اخو هغه خیراتي که، نو زه خو په بیه خرڅوم او د هغه د هغې نه خلک خیراتي وړي، نو بس خلک ځان د مشکونه او منګي ډکوي. نو حضرت عثمان صاحب ته وی دا وکړه چې دا نیم رانه باقي مو واله، دا هم خرڅوم. وی راوړه، هغه هم ترې واخېسته او بیا اعلان وکړه وی دا هم د مسلمانانو دپاره وقف. د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل ای عثمانه ډېره قیمتي سودا دې وکړه. او د دې زمانې بخیل به څه وایي، اوهو نیکبخته بلا روپۍ ته نه لاړی، بلا دولت ته نه لاړه، په دې خو ستا بلا اوښان کېدل، په دې خو دې بلا مریان کېدل، په دې خو دې د دنیا نور عشرتونه او عیشونه کېدل، دا دې څه وکړل؟ شیطان خو دا فکر یې لګوي. نبي علیه السلام فرمایي عثمانه ډېره بهترینه سودا دې وکړه. دا سودا کومه ده؟ دا کوی کوی خو معمولي شی دی، دونه پیسه پې نه ځي. جنت دپاره خلک څونه منډې تړلې وي. منځونه به کې لا پته نه لګي قبلي کې نه قبلي، زکات به ورکې لا پته نه لګي چې خدای قبلي کې نه قبلي، حج به کې لا پته نه لګي قبلي کې نه قبلي. د ګناه نه به ځان ساتې، څه پته لګي چې الله او خاتمې دې څه پته لګي چې خاتمه به دې څنګه وي. دا ټول موږ څه دپاره کوو؟ جنت دپاره. دا څونه اعمال چې موږ لګیا جنت دپاره کوو، نو جنت په څومره لوی محنت ګټلی کېږي. حضرت عثمان ته رسول الله مبارک فرمایي عثمانه سودا دې ډېره قیمتي وکړه، هسې الله د دې کوي په بدل کې تاله جنت درکړه. مبارک دې دا نفلي صدقه او زکات نه ګورئ، د نفلي صدقې قیمت د زکات ته ډېر لاندې. نو چې په نفلي صدقه رب العالمین یو انسان له جنت ورکوي، هغه قیمتي جنت چې سړی 80 کاله محنت وله کوي بیا هم لا شک دی، او یا کاله محنت وله کوي بیا هم لا شک دی، او د ګناهونو نه ځان ساتي بیا هم لا پته نه لګي جنت به وګټم که به ونه ګټم. په نفلي صدقه خدای درکوي. نو چې په نفلي صدقه الله درکوي، نو زکات او یا چنده د هغې نه زیات دی، په هغې به خدای درکوي که به نه درکوي. کوم سړی چې به نوي مسلمان شو، نوي حضور پاک مبارک به د هغه ډېر زیات خیال ساته، دې دپاره چې دی واپس چېته خپل دین ته کفر ته لاړ نه شي، پرې چې لږ مضبوط شي. هغې ته به مؤلفة القلوب وي، هغې ته به مالونه هم ورکول، هغې ته به زکاتونه هم ورکول، هغې ته به صدقې هم ورکولې چې په دې دین کې کلک شي او پخته شي. چې یو ځل به پخته شو بس بیا به کلک و. یو سړی نوي مسلمان شو، راغی مدینې شریفې ته. چې راغی مسلمان شو، نبی علیه السلام سره کېناسته، وی د الله رسوله زما یو باغ دی، د هغې باغ په ګاونډ کې د فلانکي صحابي باغ دی، نو زمو د هغه پوله کږه ده، نو د هغه یو 10 بوټي که دې ماله واغېشتل، نو زمو د هغه پوله به نیغ شي. زه دیوال وام د خپل باغ ته، نو دیوال به مې نیغ شي. 10 بوټي د هغه نه راله که خیراتي یې لو که په پیسو ته چلو کا او مهرباني وکړه، دا 10 بوټي د دغه صحابي نه وغواړه، زما دیوال به نیغ شي. چونکې دی نوی مسلمانو، او علیه السلام به د نوی مسلمان خیال ساته، قدر به یې کو. نو هغه بل صحابي راغو، هغه صحابي بوډا دی، سپین ګیری، سپین ګیری خو پویوړ ګران کار دی که،
او کمزوري دماغ کمزوري سترګې کمزوري عقل کمزوري گزاره به ورسره کوې هغې یې راوغوښته وی ستا په ګاونډ کې د دې سړي باغ دی وی وی پوله هم کږه ده او لس بوټي دي که دا لس بوټي تا دله ورکړل نو ستا ورځ پوله به نیغه شي دیوال به هم نیغ شي نو ته مهرباني وکړه دا لس بوټي دې دې ګاونډي له ورکړه هغه بوډا صحابي وی د الله رسوله حکم دی او که مشوره راکې وی نه حکم خو نه دی مشوره در کوم وی که حکم دی خو ورکوم خو که مشوره راکې نو د ما نه ډکېږي نه ورکوم د نبي علیه السلام د حکم نه خو چا مخ نه شو اړولی که مشوره راکې نو زړه مې نه غواړي نه ورکوم او که حکم یې نو بیا خلاصي نشته خامخا به ورکوم نو نبي علیه السلام ستا حق دی حکم خو درته نشم کولی چې په زور یې درنه واله بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وی ښه داسې کار وکړه پیسې به یې دله درکړم د دې لسو بوټو چې څومره پیسې کېږي د دې ځمکې دا پیسې به دله درکړم او دا دې مسلمان له ورکړه مطلب دا دی چې هغه نوي مسلمان دې خوشحاله به شي زه پیسې در کوم د خپل طرف نه وی د الله رسوله حکم کې که مشوره راکې وی نه حکم خو نه کوم یاره وی چې مشوره راکې نو نه خرڅ په پیسو هم نه خرڅ نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی ښه یو بله سودا کوي یاره څه ښکلي پیغمبرو څه په صحابه او په مسلمانانو مهربانه بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمانانو باندې ډېر مهربان وی ښه داسې وکړه دا لس بوټي دله ورکړه تاله به الله جنت درکړي زه دله ګوی کوم او ضمانت در کوم زه نو د رسول الله مبارک نه غټ ضمانت بل کیدی شي لکه یو سړی چاته ځمکه خرڅه کړي انتقال ورپسې وکړي یا ځمکه خرڅه کړي رجسټري وکړي او اسټامپ ورپسې ولیکي دا مضبوطه خبره شوه که نه حضور پاک فرمایي زه ضمانت کوم ستا دپاره زه ذمهوار یم د دې لسو بوټو په عوض کې به الله جنت درکړي جنت کې به باغ درکړي کور به هم درکړي جنت په جنت کې باغ او جنت کې کور ذمه دار دی هغه صحابي له غوندې سوچ وکړو یاره وی خدای داسې بېسه جنت راکړي خو نه ورکړو بوډا سپین ګیری دی هسې بېسه دی خدای راکړي جنت او نه ورکړو نبی علیہ السلام بس غلی شو چې دې څنګه مجلس خور شي یو بل صحابي راغی د دواړو جهانو سردار ته کېناست وی د الله رسوله وی که دا سودا وله زه وکړم ماله به الله جنت راکړي که زه دا بوډا په څه طریقه رضا کړم او لس بوټي د دې نوي مسلمان له والم نو دا جنت به ماله الله راکړي زما دپاره دا شی شته وی او بلکل تاله به الله درکړي او تاله هم ضمانت در کوم ځه په څه طریقه دې ورته لس بوټي واله بالکل به الله جنت درکړي جنت کې باغ به درکړي جنت کې کور به درکړي دی لاړ بوډا صحابي کور ته رسېدلي وخت یې دروازه وواله بار یې راوویسته چې راویې ویسته وی ما پېژنې وی نه وی د قبا پلانکې صحابي د قبا د علاقې مسجد قبا سره خوا کې چې کوم علاقه او تا ته خطه پلانکې وی او وی تا ته پته ده چې په قبا کې زما یو باغ دی چې په هغې کې زر کجورې دي 1000 زر د کجورو بوټي دي پکې نو چې د کجورو زر بوټي دا باغ وسونه انګور پکې شته قسم قسم میوې پکې شته اعلی چینه اوبه پکې شته او بالکل ستا باغ خو ډېر قیمتي باغ دی د هغې خو ما ډېر صفتونه اورېدلي او بلا بوټي دي پکې او قسم قسم میوې دي او ډېر خشترې ساتلې دی وی تا سره یو سودا کو هغه صحابي دی سپینګري بوډا ته وایي وی څه سودا کې وی دا لس بوټي ماله راکړه او دغه باغ ساته هغه ته وایي دا خبرې په سوچ کې د لسو بوټو په عوض کې د زرو بوټو باغ او هغه باغ چې خلکو کې مشهور دي خلک یې صفتونه کوي اوبه دي پکې اعلی او قسم قسم میوې دي پکې او چمنونه دي په سوچ یې بالکل په سوچ یې دغه لس بوټي ماله راکړه دغه باغ تاله در کوم وی ډېره ښه ما څه ویلي دي بوډا بابا خوشحاله شو چې لس ورکوم د زرو بوټو باغ راته میلاویږي وی شو خبره راغی دا صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه نوي مسلمان یې پرې راوغوښته وی صاحب سودا مې ورسره وکړه دې لاړ شي او دا لس بوټي مې ته وله واخېستل د هغه سپینګري صحابي نه او ځان له دې دیوال نیغ کړي څنګه دې واخېستل وی د الله رسوله په قبا کې چې زما د زرو بوټو کوم باغ دی هغه مې وله د هغې په بدل کې ورکړ بس ویو شوه
زما وعده کړې ده لوز مې کړې دی د رسول الله مبارک د خولې نه چې خبره وځي هغه د الله خبره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د شریعت خبره د جنت خبره د آخرت خبره چې د حضور پاک د مبارک خولې نه وځي دا الفاظ د رسول الله مبارک دي او دا د چا طرف نه راغلي دي الله د طرف الله زړه کې واچي د خولې د مبارک نه هغه الفاظ راوځي وی بالکل طالب الله جنت هم درکوي باغ هم پکې درکوي کور هم پکې درکوي دا صحابي لاړه خپل باغ چې هلته لاړه ښځې ته یې دروازه وواله ای ښځې هغې وی ولې راځه که نه او دا بچي او ښځې په دې باغ کې اوسېدل اوس هم په مدینه کې په باغونو کې دننه کورونه دننه پکې اوسېدل وی روزه بار ته وی کور ته خپل باغ ته دې راننوځه نیکبخته بار ولاړې چغې کې وی باغ مې خرڅ کړی دی باغ می خرڅ کړ اوس پردی دی اوس زه نشم در داخلې دی فورا روزه او بچي دې م راوباسه او چې کوم سامان دی هغه م راوباسه د صحابو به څوک دوه درې پوزکي به دوه درې سرمنې به وي منګې به داسې سامانونه خو نو لکه زمونږ د خلکو چې کوم سامانونه وی خرڅ دی که نیکبخته دا قیمتي به بې مشورې دې خرڅ کړ په څو پیسو دې خرڅ کړ وی بس نورې خبرې به وروستو کوو خو چا به کډه کوډه دې راواله او بار روزه هغه ښځه وه صحابه هم صحابیه وه صحابي دي تابعدار د خاوند تابعدار دي بس فورا یې کډه کوډه راواخېسته او بار راووته یا سړي یې په څو پیسو دې خرڅ کړ ښځه خدا تپوس کوي که نه په څو دې خرڅ کړ وی د جنت په باغ مې بدل کړ په څه مې بدل کړ د جنت په باغ مې بدل کړ د رسول الله مبارک په ضمانت باندې د جنت په باغ ښځه څه وایي د دې زمانې ښځه و نو مخ سر باندې بیا ریښې یو سړیه نو جنت له نور کارونه لږ دي مونځ به دې کړی روجې به دې نیولې وې او ټس او ټوس او مخ به و بچي به مې څه خوري او ته به څه خورې او دا موږ به کم ځای کې اوسېږي او دا به څه کېږي نه هغه د پیغمبر ملګري و د هغې ایمان په ښکلي پیغمبر و د هغې د پیغمبر خبره دلیل او دلیل حجت و چې څه به رسول الله مبارک وي په هغې به د هغو ایمان دې ته ښځه ورته څه وایي وی مبارک دې شه خاونده په ژوند کې به دې ډېر تجارتونه او سوداګانې کړي خو د دې نه بهترین تجارت به دې چېرته هم نه کړی دې د تجارت څلوېښتمه روپۍ نن موږ نه ورکوو څلوېښتو کې یوه روپۍ په شلو کې یو من دې ته موږ نن سترګې خړې کړي غنم و سیزن هم دې کړی زکات به چا څومره ورکړي شلو کې یو من ته موږ سترګې خړې کړي څلوېښتو کې یو روپۍ ته موږ سترګې خړې کړي دي وینا د چا ده د الله ولې الله خفه کوي دا رب د خفه کولو ذات دی دا مال خو دله هغه ذات درکوي هغه الله دله درکوي کمیږي به نه ډول سوداګانې دنیا کې به هم بدل درکوي آخرت کې به هم بدل درکوي داسې نه ده چې دنیا کې به نه او آخرت کې به یا آخرت کې به نه او په دنیا کې به ډبل به درکوي حضرت داود علیه السلام دا الله نه سوال وکړو وی الله ما ته هغه تل او خایه چې کوم دا حساب کتاب په میدان کې پرته د وزن پکې تل او خایه میزان او خایه نه الله ورته وښوله نو چې ویې ښوله نو دې بېهوشه راپرېوته او په ژړا شو ولې ژاړې اوهو دا خو دومره غټه ده یو چابړی یې دونه غټ دی چې که دا ټول اسمانونو ځمکې پکې واچې په یو ګوټ کې به یې پراتې الله دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي دون عمل خو زمونږ نشته چې دا پې ډکه شي ټول کائنات ګوټ کې ځایږي نو زمونږ عمل کم دی دومره چې دا تل پې ډکه شي رب العالمین وفرمایل ای داود چې زه وغواړم په یو کجوره هم ډکولی شم یو غواړم په یو کجوره او دا کجوره څنګه ډکوي نو رسول الله مبارک فرمایي وی چې څوک صدقه ورکړي په دې ښي لاس باندې د الله د رضا دپاره یو د کجوره ورکړي وی زه یې وله غټوم زه یې وله غټ کړم او که چېرته یو انسان یو رکوټې د اسپ یو بچی ورکړه د الله د رضا دپاره د خدای په لار کې نو دا م وله زه غټوم د یوې کجورې نه وله د احد غر جوړو دا وله زیاتوم او قرآن شریف پې ګواه دی زه له تر ځانه نه ویم قرآن شریف ګواه دی مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة وی د الله په لار کې چې څوک صدقه ورکوي نفلي یا فرضي د نفلي ثواب نه د فرضي بیا زیات دی فرضي زکات شو
داسې مثال دی لکه د غنم دانه چې دی وکرله د دې نه اووه بوټې راوځي په یو وږي کې سل دانې وي د یوې دانې نه 900 جوړې شوې بیا په 900 بدل بلکې چې اخلاص دې زیات نو والله یضاعف لمن یشاء قرآن وایي والله یضاعف لمن یشاء الله وایي چې د دې نه هم زیاتوم د یو دانې نه 900 بلکې د دې نه هم زیات بدل ورکوم یا مسلمانه ولې خاموشه بیا دې زړه ولې نه کوي چې دنیا کې هم خدای درکوي او آخرت کې هم خدای درکوي ولې په بیا خاموشه بدل خدای نه پرېږدي غیرتي سړی بدل په دنیا کې نه پرېږدي وایي د ما سره ښه کړي دي یو وخت کې زه غیرتي یم زه چېرته د بدل پرېږدم نو انسان چې غیرتي انسان وي پردې بدل نه یری نو الله نه لوی غیرتي ذات بل شته به څنګه یېږي د بني اسرائیلو یوه ښځه وه په لاره روانه وه چې په لاره روانه د ماشوم بچی دی ورسره یو ځنګل کې روانه ده یو شرمخ دی هغه ولیدله پرې حمله یې کړه چې په دې ښځه دې شرمخ حمله وکړه ښځه خو یریدونکې شی دی منډه کړه دې ښځه چې منډه یې کړه یو ماشوم بچی و په ورونې کې تړلی دی لاندې پرېوت شرمخ هغه ماشوم باندې حمله وکړه هغه ماشوم بچی یې په خوله کې ونیو هغه ورونی سره هغه جامو سره کلک ونیوه او بچی یې وتښته ښځې چغې کړې الله ته فریاد یا الله ځکه ښځه کمزور یم دو چې بچی د دې پړوان د شرمخ ونیسي او ویې تښتئ او چرمخ وي چیر پار کړي نو خلاصولی خو امتې نه شي نو اسانه خبره نه ده الله دې مسلمان د داسې ازمایش نه وساتي یا الله دا څوک پروردګاره داسې دې کې چې شرمخ ماشوم ونیو ویې تښته دې کې یو سړی راغی یو غیبي سړی راغی هغه غیبي سړی چې څنګه راغی په دې شرمخ یې مضبوطه حمله وکړه یو چغه یې پرې وویسته شرمخ ویرېد بچی یې وغورځاوه وتښتېد هغه غیبي سړی دې ښځې ته ویل چې دا ماشوم دی والی ښځه راله هغه ماشوم یې راوچت خوشحاله شو چې خپل بچی ما پله واپس ځای کې راغی دا ښځه دې سړي ته وایي ته څوک یې تا خو ما سره ډېره ښه یې کړی د کوم ځای نه راغلی یې څوک ما له دې خپل ځیګر راکړه خپل بچی دې ما ته واپس کړه ته څوک یې وایي زه د الله فرشته یم ستا مدد له الله راولېږه الله فرمایل چې زما یو بني آدم دی یو زنانه ده هله شا به مدد له به څوک دی زه ستا مدد له الله راولېږل او ولې یو وخت تا ډوډۍ خوړه کاسې نه دې نوړی اوچته کړه اخري نوړی دی وه بل څه نه او چې خولې ته دې ورسوله دې کې سوالګري هلته آواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخه سوالګري آواز وکړه نو بل څه نو تا هغه نوړی د خولې نه واپس راوویسته او هغه سوالګري له دې یوړه الله وی زما د رضا دپاره د خپلې خولې نه نوړی راوستې او سوالګري له یې ورکړې ده نن به زه د شرمخ د خولې نه نوړی راوباسم او دې ښځې له به یې واپس ورکړم الله بدل چته پرېږدي رسول الله مبارک فرمایي وی د ستاسو نه غیرتي الله زما نه غیرتي انسان چې غیرتي شي بدل نه پرېږدي الله به څنګه بدل پرېږدي صدقه ورکوه یور به الله به زیاتوي دنیا کې او په آخرت کې سود مه کوه مال به دې تباه کېږي دا مو آیا او چې دلته کوم الفاظ دلته دقه ټکې ورسه چې والله علیم خبیر والله علیم خبیر ګورې صدقه به پټه ورکې الله وایي زه ګورې په دې پوه یم زه خبردار یم ګورې زه خبردار یم ګورې زه پې خبر یم ګورې دا مو وایه چې ما نه پټه ده ما ته معلومه ده ورکه صدقه دنیا کې دې مال زیاتوم آخرت کې دله مال انبیا او پیغمبرانو به بېل میلمه ډوډۍ نه خوړه بې میلمه به یې ډوډۍ نه خوړه حضرت ابراهیم علیه السلام بې میلمه ډوډۍ نه ده خوړه او نن مونږ میلمه هلته صحیح کړو غلې غوندې دروازې ته ننوځو دروازه بنده ماشوم ته ورشه وګوره هغه سړی لاړ وکشته ماشوم لاړ شي او جیله نه ته یې وګوره پناه شو که نه شا شاته خو نه ګوري نه پناه شو نو بیا زر د دروازې نه بار ابراهیم علیه السلام بې میلمه ډوډۍ نه ده خوړل ورته پته وه چې میلمه سره ډوډۍ خوري برکت به پکې پیدا کېږي تر دې حده پورې چې کافر مسلمان منو کافر به نظر کړي یو ځل یو بوډا بابا میلمه کړ ډوډۍ ته کېناست بوډا بابا ته وایي وایا
شروع کول الله په نوم بسم الله وایا بوډا وایي څه الله بسم الله زه خو الله نه پېژنم خذ ما الله ته نه پېژنې استاد مېلمه ته مېلمستوب ته کښېنم ډوډۍ ده پاسه مټې ونیوه وځه بار تاله زه ډوډۍ درکړم شبه ته ما الله نه پېژنې او ته ما تاله زما سره ډوډۍ بوډۍ بار چې ویې شړ پیغمبر ته خو وحی کېږي فورا ورته الله وحی راولېږل وی دا بوډا دې ولې وشړ وی الله ستا نوم نه پېژني تا نه پېژني خبر یې وکړه ستا نوم نه پېژني ځکه مې وشړه اوهو بد دې وکړل سپینګیری بوډا دی سپینګیری دا 200 کالونه عمر زیات دی او ما ته کنزل کوي دا بوډا دی ما نه منم ځکه چې وایي چې خدای له شریک دی دا خدای ته کنزل شو چې وایي خدای نشته دا خدای ته کنزل شو نو ما ته کنزل کوي او ما په یو نوړی نه بنده کړی رزق ورکوم جون ورکوم هوا ورکوم اوبه ورکوم صحت ورکوم او تا نن پوټې مېلمه که یو نوړی ډوډۍ دې ورکوله نو فورا دې وشړه ابراهیم علیه السلام فورا لاړ سړی ولېږه بابا واپس بابا راشه شبه ډوډۍ معافي غواړم ماما وی وختي دې شړله ما اوس واپس وی ما د خپل پروردګار وحی وکړله چې د 100 کاله تېر کړل او ما ته کنزل کوي او ما په یو نوړی نه ده بنده کړ او نن چې ستا مېلمه شو نوړی دې مې بنده کړ وی ښه زما رب په ما دومره مهربان زه نه منم زه ولا شرک کوم او بیا هم واقع په ما دومره مهربانه دی ما د خپل رب سره میلاو که شم ما ورسره یو ځای کړی زه په دې رب ایمان راوړم الله مسلمان بوډا الله مسلمان مهمان نواز و انتهایی مهمان نواز نو یو ځل قحط راغی د ابراهیم علیه السلام په علاقه کې چې قحط راغی نو میلمانه به راتل څه نو بله یو لرې علاقه وه د تفسیر خازن لیکلي دي ښه یو لرې علاقه وه هلته کې د یو دوست و نو هغه له بوجۍ ولېږلی چاله یې ورکړه وایي ته لاړ شه هغه ته ووایه چې دا د وړو ډکه که ماله راولېږه چې هغه بوجۍ هغه دوست ته ورسوله نو هغه وی چې ګوره ابراهیم علیه السلام تا ته مونږ بار بار وایو چې الله ته سوال وکړه قحط دی چې باران وکړي نو ته ګوره داسې نه کوې نو هغه بوجۍ کې ورته شګې واچولې نور یې ورته غږ ونه کړ وی دا یو څه وی دا شګې ولې یو څه ورته ووایه چې څنګه ستا په علاقه کې غله نشته زمونږ علاقه هم د شګو ډکه ده ته د خدای پیغمبر الله ته سوال وکړه چې خدای باران وکړي سړی هغه د شګو بوجۍ راوړله او ابراهیم علیه السلام ته یې کور کې کېښوده او ورغې ابراهیم علیه السلام بارو وی وړه دې راوړل وی نه صاحب ولې وی شګو راله ډکه کړه ابراهیم علیه السلام له دا یو څه چې ته د الله پیغمبر خدای ته ولې سوال نه کوې چې قحط ختم شي زمونږ په علاقه کې دقه شګې دي غله نشته وی ښه زه الله دې پکې خیر کړي چې کور ته څنګه راغې کور کې میلمانه بیا ناست دي او بیبي یې لګیا ده ډوډۍ پخوي کور ته ننوت وي دا ډوډۍ څه نه پخوي وی دا وړه کوم ځای وي ستا هغه دوست رالېږلی خو بیبي ته خو یې پته وه چې دوست پسې بوجۍ لېږلی ده ستا هغه خلیل عربی کې دوست ته وایي هغه فلان کې دوست ته رالېږلی دي بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو وی نه ښځې دا زما هغې خلیل دوست نه دي رالېږلی دا زما هغه بل خلیل دوست چې دی دا هغه رالېږلی ګوره روزي د چا په اختیار کې ده الله په د میلمه رزق خدای زمونږ پښتانه ګورې دا وایي خو یقین پرې نه ساتي وایي میلمه له خدای رزق د مخکې رالېږي داسې ده که نه ده ټول پښتانه دا وایي چې د میلمه رزق د مخکې نه راځي خو بیا هم نه ورکوي یو نیک سړی او وایي چې زما په ګاونډ کې په محله کې یو سړی او ښځه په جګړه شو وی دا زما د مشاهدې خبره ده وی دواړه سره ښځه خاوند په جګړه شو کور کې جګړې کېږي خو په جګړه شو یو بل سره په وینا شو دې کې میلمه راغی دروازې والا دا خاوند راغی میلمه لا یوې کتل نږدې میلمه دی لرې بیټک کې کېنه او ښځه او دې خو په جګړه وکړو شور میلمه ونرېد میلمه په بیټک کې کېنه او کور ته راغی ښځې ته وایي چې زما میلمه راغلی دی ولا ډوډۍ بندوبه ډوډۍ موډۍ ولا پخه ده ښځه خو غوسه وه لرې شه تاله نه پخوم نو ستا میلمه لکه نه اوس یې را سره جګړې کولې کنځل دې راته کولو سره میلمه له ډوډۍ پخه که نه تاله پخوم نه دې میلمه له پخه
نو ولا کټ وې پخوم دا میلمه لري په خپله پخوه سړی وایي دا څه په غم وړی اوس خو که ډوډۍ میلمه ته کښېنه د میلمه به څه وایي دا خو زما حیا دي بې عزته به شم لږ یې سوچ کړی دی چې زه خیر دی الله دې پکې خیر واچوي نو دا سړی لاړ خپل ګاونډ ته یو ګاونډی له لاړی نیکه صالحه ګاونډی وه هغې ته ویې زما د ښځې طبیعت لږ ګډوډ دی او زما یو میلمه راغلی دی یو دوه ډوډۍ وله پخې کړو ترکاري وله هغې ویې ډېره ښه ده دا خو معمولي خبره ده ډوډۍ به هم دله پخې کړم او ترکاري به هم دله درکړم هېڅ فکر نه کوه ستا کور والا دې خدای جوړوي په دې سور کې شو راغی چې ځکه خیري کار وشو میلمه ته خو به زما بېعزتي ونه شي کور ته لاړ چې اوبه راوالي میلمه له دوباره کور ته لاړ چې کور ته سینګ ننوته دا ښځه ورته په ژړا او دې خاوند ته وایي چې ای سړیه ما معاف کړه خاوند ورته وایي خو دنه زمری جوړه وه په ما نیغه نیغه راتلې او زما میلمه له ډوډۍ هم نه پخې اوس وایي ما معاف کړه څه چل شوی دی وایي به ته ما معاف کړه نورې خبرې به درته وروسته کوم داسې نه کوي ما ته ووایه چل څه دی وایي نه به او نوره جاړي په سلګو سره ښځې میلمه به وایي چې څه چل دی چې دا په کور کې د ژړا اواز دی ما پوهې که څه چل دی وایي ته ما معاف کړه نو هل درته وایم وایي ښځه ما معاف کړې څه چل دی وایي چې تا ته ما وایي چې ډوډۍ دله نه پخوم او نه د میلمه له پخوم او ته بار ووتې زړه کې مې رحم راغی وایي مې چې دا خو زما خاوند دی او کور خو مونږ جګړې کوو کله به ما وایي او کله به ورته زه خبرې کوم نو دا خاوند ولې دې میلمه ته رسوا کوه ولې شرم نو لاړم بورتي خانې ته چې ډوډۍ والا پخوم نو چې بورتي خانې ته لاړم نو یو سپین ږیرې سړی پکې ولاړ اوږد لوړ دنګ سړی دی سپینه ږیرې ده او لګیا دی زولی کې اوړه ده بوجۍ نه رالي او چې کوم ترکاری څیزونه دي هغه رالي لږ لږه او زولی کې اچوي لکه د غلا غوندې اوړه هم راچوي هغه څیزونه هم راچوي زه ویارېدم چې دا بوډا بابا به هم کره څه کوي دا څوک دی او د اوړه هم رالي زولی کې اچوي او نور سامان هم زولی کې اچوي دا څه مسله ده نو زه د بورتي خانې نه وروسته شوم او چغې مې چې ته څوک یې چې ته منکر راغلی د دې خوا راشه یېرېږم ته د الله فرشته شکل مې د انسان دی خو د الله فرشته چې تا دې خاوند ته ووایي چې د دې ډوډۍ نه وه پخوم د میلمه له نو خاوند دې لاړ هغه ګاونډی کړی هغه ګاونډی لګیا دی او ستا د میلمه دپاره ډوډۍ پخوي نو ستا په دې بوجۍ کې او په دې رزق کې چې د میلمه کومه حصه وه هغه دې زه سوچتم چې لرې کړم دا د میلمه حصه وه مخکې نه پکې الله دلی ښودې وه اوړو کې هم د میلمه حصه وه او په دې ترکاری کې هم د میلمه حصه وه نو تا خو میلمه ته سترګې خړې کړو ګاونډی والا پخوي نو ما ته الله حکم وکړو چې هغه زما حصه ترې رابار کړه وباسه د میلمه له چې ما کومه حصه ورکړه چې رابار کړه نو زه ته هغه خپل حصه اخلم اوس خو فرشتې اخو نیکان خلک وو فرشتې به یې په سترګو لیدلې اوس هم دا شی شته څنګه دی رزق کې برکت نشته شته پکې نشته برکت بلکل نشته پخوا به 2 منه او 3 منه جیرب کول 15 منه او 6 منه به یې کول اوس 60 منه جیرب کوي پخوا به جوار چېرته جیرب 3-4 منه کول گنجان وږي به په دې دغه کې به خلکو راوړل په دې کورو کې کور ته اوس 2 ځله فصل د جوارو کېږي دومره وږي کوي پخوا به دې چې ته تورې څومره جوار شو ګوره پرون په لار راتلم دومره تورې په لاره کې پرتې دي اوږدې خټکو ته دې وګوره هندوانو ته دې وګوره رزق د ځمکې سر له راغې که رانه راورسېد که نه د الله د رسول وینا د ځمکې سر له راغې راوچت شو میوو ته ګوره بادرنګو ته ګوره او خټکو ته ګوره او بې موسمه سبزو ته ګوره او بې موسمه سامان ته ګوره لیکن رښتیا ووایه مال ډېر دی خمبې ډکې دي بینکونه د سره ډک دي دولت د سره ډک دی هغه سکون اطمینان خوشحالي شته چې کومه مخکې وه نشته درته ویره چې خوشحالي خو شته نشته دروغ مه وایه اجرو کې به دا مشران ناستو د نیمې شپې پورې ګپونه به یې لګول تاسې وکه نه وه اوس څوک ګپ ته اوزګار دی ګپ کم دی د اجرې دیوال به دی نو اجرې به په ډاګه پرتې وې بېغمه به یې خوب کاو د کوټو دروازې د کورونو دروازې به دې نه وې بېغمه به دې خوب کاو اوس د 5 جلندو نه بغیر خوب کولی شي داسې اطمینان او رښتیا ووایه د تورنځو دې خلکو ته ویم د بار دې ملګرو ته پته ولګي د دې پول نه واله زما د یادو در ماشوم د دې پول نه تر د ملکزو د پوله پورې
د شپې به دې میدان کې د کندې په غاړه دا خلک په کټونو کې بار پراته کوزه کوکې هر سړي به مازدیګر کټ واغېسته د سیزو په ډاک کې د میروزو په ډاک کې او د ملکانو د قطمین خیرو په دې ډاک کې دا خلک به په کټونو کې مازدیګر به هر چا ځان له بار ځای نیوی دا ټول د کندې دا میدان تر د کلي د یو سر نه بله سر په پورې خلک به پوزکو کې په کټونو کې پراتو خوشحاله ګپ شپ کورونه به خالي پراتو وایه هغه سکون اطمینان شته اوس اوس چې معمولي غوندې پیشو ټس نارې کوي چلو ګټ 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 هلته ډز 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 هلته ډز غلو غله اطمینان نشته سکون نشته او رښتیا ووایه بله خبره زنانو به د جمعې په ورځ جامې وینځلې کم ځای به وینځلې جامې چې به وینځلې کم ځای به وینځلې کندې په غاړه زنانو پیغلو جنکو به د دې کندې په غاړه خوټکواڼې لګولو ته خو پته ده ایمان به د کندې په غاړه اور ورته بلاو او خوټکواڼې به یې لګولو چې ته هلک جینۍ ته کتلې یارانې غارانې پکې وې نه یې قسم دی لکان به بې پرتوګه ګرځېدل صرف په کمیس کې به ګرځېدل پرتوګ به لکانو ناچو نه دا نخرې وې او نه دا قصې پسې وې امن و اطمینان و سکون والا جندو شملې به یې خوړې ماسته به یې خوړل د سکون جندو راشه نن وګوره برکت په رزق کې څه ته نه ژوند کې برکت شته نه په اولاد کې برکت شته نه په مال کې برکت شته ولې مونږ خدای ته شا کړی د خدای رسول ته شا کړی ده دین ته شا کړی ده زکات د الله حق دی مونږ د ټیکس وایو دا مونږ یو زیاتې غوندې شی کوو زکات د الله حق دی د مال حق دی خامخا به ورکوي کمیږي نه مال زیاتېږي دا به نه وي چې مال به کم شي هلکه زه خو نه یم الله وایي که د الله خبره دروغ کیدی شي نه شي کېدی صدقه خیرات چې چا ورکړی دی لما دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی هغې پورې به تاسو نیکی ونه ګټئ تر څو چې کم شی ستا خوښ یو بل لی ورکړي په خپله د کم شی خوښ د بل له بیا ورکړي مونږ کم خیرات ورکوو دا اول خو زکات او خیرات شته دی نه او که کم ورکوو ګاونډي لکه نه د ګونډي ډکه غنم بېکاره غنم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په تسهیل المواعظ کې واقع لیکلې ده یو ماشوم استاد د کیر راوړه هغه استاد هغه ماشوم ته وایي چې هلکه ته څنګه تاسو د کور نه خو بلا موده شوه چې زه دلته امام شوی ما اوسه پورې چې ته ماله یو نوړی ډوډۍ نه راغلی دا نن پکې کیر څنګه راغی ماشومان خو هر څه وایي که نه هغه خبره نه پټوي رښتونې وي ماشوم وی دا سپي جوټه کړی نو مور مې وایي چې استاد یې دی ماشوم ته وایي ورشه پلار دی وګوره او دوی ورته وایي چې نشته او چې بار دی بابا مې وایي چې نشته هغه رښتیا خبره کوي وی دا سپي جوټه کړی او استاد یې له غوسه ورله هغه کاسې اوچته کړه او دیوال یې راوبرولو خدای یې بېخ وباسه چې سپي جوټه کړي نو ماله راغله نو ماشوم په ژړا نه چپ کېد هغه بله کاسه بدله والم وی نه که نه زما کاسه دې ماته نو کاسه ماته شو بله به والو که نه دا سپي خو د ماشومان ساتي وی نه دا خو زما د سپي د خوراک کاسه وه دی که ما سپي ته خوراک کې خدا دې راله ماته کاسه مغه ده چې سپي ته پکې خوراک کېږدي او جوټه کړی مې سپي دی نو هغه دې استاد یې درولې هغه مال به الله قبلوي چې کم مال ځان له خوښوي حلال مال ورکا پاکیزه او صفا ستره مال ورکا نو الله قبلوي پاک مال به الله قبلوي نو خبره مې دې پورې کوله چې مال الله تعالی له ورکا نو چې دا آیت نازل شو چې کم شی ستا خوښي او بهترین شی وي نو هغه الله په لار کې صدقه که الله قبلوي نو یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه جلیل القدر صحابي هغه راغی او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد او د مدینې منورې د حضور پاک منبر ته مبارک ته مخامخ یو باب بیرحا د هغې نوم په بخاري شریف کې حدیث دی بیرحا یې نوم باغ و پکې دننه یو کوی دی اوس چې موجوده کومه دروازه د باب فهد چې ورته وایي غټه دروازه چې کومه لګېدلې باب فهد په هغې چې ورننوځې او لږ غوندې ګس طرف ته لاړ شې نو 22 نمبر ګیټ دی نو هغې ته چې لږ مخکې شي او ړومبی کومې برجې راځي نو د هغه 2 برجو په منځ کې د هغه کوي نشان شته
اوس خو دې سنگ مرمر او جومات پخ کړی دی خو د هغه کیو نښه یې جوړه کړې نشان شته دقه ځای دا باغ و پکې کیو او رسول الله مبارک به راتله د هغې نه به یې بس کړي خوږې اوبې وې اله او پکې به یې دمه کوله چې دا آیت نازل شو دا صحابي راغی ابو طلحه رضی الله عنه وی دا الله رسوله الله قرآن شریف کې یو آیت نازل کړی دی چې هغې پورې به نیکي حاصله نه کړې تر څو چې کم شی خوښ یې هغه خیرات نه نو دا بیرحا ډېر خشته باغ دی او زما ډېر خوښ دی دا الله رسوله دا زه د خدای نه په دې نیکي غواړم دا مې تاله درکړه چې چاله دې خوښې ولې وربکې یو مرله ځمکه د خدای کور له وربکې یو نیمه مرله ځمکه د خدای کور یو بوټی به ورکړي جومات له سوال نه پیدا کړي جنت ګټه دا داسې د لامده خپل خیرات ته چې جنت ګټه په اسانه جنت ګټي په مال کې د خدای څه نه ورکړي په بدن کې د خدای حق نه منې په بچو د دنیا تعلیم په هغې کې د خدای حق نه منې ښځې ته د دین و نه خو کور کې دننه د دین نشته بار دین نشته خدای پسې خبرې رسول پسې خبرې علماو پسې خبرې نیکانو پسې خبرې هغې سره د مرګتیا نشته صحبت ته ورسره نشته او جنت د ټیکهدار ځای دا اسانې خبرې د رسول الله مبارک ورته څه فرمایي اور تو ما ستا خبر اوریدا بخ بخ ذالک مال رابح ذالک مال رائح دو روایت دی اوه دا خو ډېر فایده من مال دی دا خو ډېره جاري صدقه ده دا خو تاله ډېره لویه فایده په آخرت کې درکوي وی ستا خبره مې واورېده خو داسې وکړه چې زما په لاس یې مه ویشه ستا چې کوم نږدې رشته داران دي غریبانان په هغوی یې تقسیم وی ښه دقسې به وکړم د الله رسوله نو ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي چې زما کوم نږدې صحابه کرامو یو پکې حضرت حسان ابن ثابت و شاعر د نبي علیه السلام او یو پکې حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه دې نږدې د تربورانو په هغې کې هغه باغ تقسیم وورې کوله حکم چې د زکات پر هغې صحابو چونو چې رانه نبي علیه السلام یو ځل یو سړی ولېږه وی خلکو نه زکات راغونډ کړه نو چې هغه صحابي لاړم نو د یو صحابي وخان نو هغه ته وایي چې زه نبي علیه السلام را لېږلی یم او ستا په دې وخانو کې زکات راکړه وی والا دا د موخان دي چې څه پکې کېږي د الله په مال کې یو څه نو په هغې کې د یو کال بچی کېده د یو کال بچی بنت مخاض ورته وایي یو کلن اوښه بچی خو پوټینې شوي که نه وی دا پکې کېږي هغه صحابي ورته دا څه کوي وی ستا په مال کې دقه یو کلن بچی زکات کېږي وی دا څه شی دی دا خو نه پی کوي نه بار وړي دا غټه اوښه یو رسول الله مبارک ته رالیږلې زکات غونډول دا یو کال بچی وړي دا اوښه یو څه دا غټه وی نه ماته نبي علیه السلام چې څه ویلي دی به کوم اوښه نه وړم وی نه نو دا یو بچی د لزم نه درکړه دا اوښه به وړم وی ښه ده په خپله یې بوځه نو دا هغه اوښه راواغېسته او راغې مدینې منورې ته نبي علیه السلام وی د الله رسوله ستا سړی راغلی و زکات غونډولو پسې او وی زما د یو کال یو بچی یې رانه وړه چې دقه راکړه وی مې چې دا خو نه پی کوي او نه بار وړي نو دا غټه اوښه مې راوستې ده کېده د یو کال بچی او د شپږو اوو کالو غټه مضبوطه اوښه مې راوستې ده د الله په لار کې قبوله وی کېږي خو در باندې هغه شی خو که ته زیات ورکوې نو ثواب به دې زیات شي دا صحابه زکات دا ستا د مال حق دی حق دا به خامخا ورکوې زړه دې ښې کړه دې به دې ورکوې به که نه ورکوې الله دې خفه کړه الله به نه خفه کوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت پر ورځ به درې کسان اول دوزخ کې غورځولي کېږي دریو کسانو کې لومبی ظالم بادشاه دی چې بادشاه دی او په خپل رعیت ظلم کوي او زیاتې کوي دا به غورځېږي دویم هغه سړی چې هغه کبرجن دی متکبر دی کبر کوي لویي کوي او دریم هغه سړی چې د مال زکات نه ورکوي او یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی چې کم سړی دا حدیث دا ووه چې کم سړی د الله په مال کې زکات نه ورکوي منځ یې نه قبلېږي نو زکات رونو چې په چا فرض دي خامخا زکات ورکوئ مه پرېږدئ او دا سوچ مه کوئ چې دا زما د عمل به کم شي نه د الله او د الله د رسول وینا ده مال به کمیږي نه زیاتېږي بدل به په دنیا کې مې او په آخرت کې نو مسائل د زکات پاتې و ختم شو مسائل د زکات پاتې شو نو انشاءالله دا باقي حصہ د زکات متعلق به څه خبرې پکې پاتې شوې
او زکات به په چا فرض دی او چاله به ورکوو او په نغدو کې څومره دی په بوټو کې او په فصل کې انشاءالله د زکات متعلق مسائل او څه بعضې خبرې دي دا به راته آینده جمعه کې ووایو دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي الله چې څوک غریبانان دي مالداران دي چې څوک د زکات اهل نی خدای د زکات د ورکولو جوګی کې الہ العالمین او چې څوک د زکات ورکولو مالدارانی ته ولا توفیق د ورکولو ورکړي چې څوک یې ورکړي الله ته ولا قبول کړي الله زموږ مال زموږ د پاره د دنیا او د آخرت د ګټې ذریعه وګرځي او زموږ مال زموږ د پاره وبال مه ګرځي او ته زموږ مال زموږ د پاره د آخرت او د دنیا د خیر ذریعه وګرځولی یو څو کسان وفات شوي دي مقبول شاه لالا حاجي صاحب هغه ته دعا وکړئ چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او خدای پاک وبخي الله مغفرت نصیب کړي